د پسرلي موسم پر رسیدو سره د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار د پولې تصدي سیمې اړوند ګل پلورونکي د خپلو کارونو له غوړېدو څخه خوښي څرګندوي او زیاتوي چې هیوادوال دغې سیمې ته راځي او ګلان اخلي. همدارنګه یو شمېر هیوادوال وایي چې په تېرو کلونو کې دغه سیمه له کثافاتو څخه ډکه وه، خو اوس مهال یې یوه تازه څېره غوره کړې او د ګلانو فارمونه په دغه سیمه کې جوړ شوي. این منطقه قبلا که بود فصل نیال که نبود میامدی کلش خاکجارو بود دیگه بود. این حالی که میبینین ماشاءالله کلش سرسبز شده دیگه شده، برای مردم مساعد شده، یک نیال دیگه میبرن. برای ما خوب است، یک بازاریابی، یک فروش دیگه هم خوب است. این نیال فروشی بسیار خوب است، برای مردم سکونت است، چون سر سرک است. بیاین موتور خود استارت میکنه، به 4 تا نیال خود گل خود میخره طرف خانه میره. قبلا اینجا یک آشغالدانی بود، به خاطر خاکجارو مردم منداخت دیگه منداخال فعلا خیلی خوب شده به خاطر از اینکه سرسبزی است، زیبایی وطن است. د یادونې ده چې یو شمېر ښاریان د مزار شریف ښاروالۍ له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د عامه نظم رامنځته کولو او په صفاکارۍ کې د دوی ملاتړ وکړي.